السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ بهاست. راځه د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه بیا هم جملې دي، خو د نن د جملو د نورو جملو ډېر فرق دی. ما چې څه جملې تاسو ته ویلې در نن ما دا رقم جملې دي ډېرې ښایسته، ډېرې زیاتې استعمالېدونکې، داسې په سپیکینګ کې بیخي زیاتې ګټورې دي. راځئ دا جمله به یوه هم نه ضایع کوئ، در پایه به ویډیو ګورئ، دا هره جمله ستاسې په سپیکینګ کې ډېر زیات کردار ادا کوي. راځئ راسره ووایاستئ. Don't embarrass me. Don't embarrass me. موږ ما مه شرموه. ما مه شرموه. You humiliated her. You humiliated her. تا هغه ذلیله کله، بې عزته دي کله. دا هیڅ سایلنټ دي. humiliate. Not me, he said. زه نه، ده وویله. زه نه، ده وویله. Farewell my friend. خدا حافظ زما دوسته. یو فارویل دی، یو ګوډ بای دی. ګوډ بای دی د لږ وخت لپاره چې ځې، فارویل د ډېر وخت لپاره الوداع. I am getting bored. I am getting bored. زه دقت کوم. دلته ام موږ نه دی لیکلی. I am getting bored. Don't worry at all. Don't worry at all. بالکل پریشانی مه کوه. That is used glass. That is used glass. دا استعمالي څښه ده، استعمالي ګلاس دی. I take my word back. زه خپله خبره بیرته اخلم. Can I call you back? آیا زه تا ته بیرته ټلیفون درکوی سمه؟ He brought me here. ده زه دلته راوستم. دغوی خو د brought معنا ده راوړل، د bring معنا ده راوړل، خو دلته هغه معنا نه ورکوي. Did you sleep well? آیا ته ښه بیده شوې؟ It is worth watching. دا په لیدلو ارزي، په کتو ارزي. It is enough for me. دا زما دپاره بس دی، دا زما بس دی. This is sufficient. دا کافي دی، دا بس دی. Banana is raw. Banana is raw. کیله کچه ده، نه ده پخه. Is it enough? دا بس دی. It is useless. دا بې ګټې، بې فایدې دی. I didn't know. زه نه وم په خبر. Age doesn't matter. عمر مسله نه ده. Don't waste my time. زما وخت مه ضایع کوه. I can't believe it. زه په دې باور نسم کوی. I believe in truth. زه په رښتیا باندې باور لرم، یقین لرم. A while ago. یو ګړی مخکې. As your wish. چې څنګه ستا خواهش دی. I will wait. زه به انتظار وکم. Don't blame me. پر ما الزام مه لګوه. I will miss you. زما به یادېږې. You are my age. ته زما همزولی یې. Don't hesitate. ګبراویږه مه. I didn't get it. زما سر نه سو په خلاص، ما نه کې ترلاسه. You go yourself. ته خپله ولاړ شه. A little chilly. یو لږ یخ، یو څه یخ. I have turned 18. زه راتلوس کاله شوم. At what time? څه وخت؟ You are wrong. ته غلط یې. Where did he read? د چیرې ولوستل. He wastes his time. دی خپل وخت ضایع کوي. دلته ټایم دی، موږ ټیم لیکلی دی. It is illusion. دا دوکه ده، فریب دی. What a coincidence. څنګه اتفاق، څنګه مطابقت. نه موږ دا دواړه څنګه یو ځای پېښ شوله، څنګه اتفاق کې راغلی، دواړه کارونه. دوه غمونه یې، د یوې خوشحالۍ. Don't keep it down. دا کښته مه نیسه، یو شی پر کښته خوا نیول، لاندې په خوا. Let's stay at home. Let's stay at home. راځئ کور پاته سو. دلته دا لیټس وروسته رابله ټي ده، دا ټي نه راځي، دلته اس راځي. لیټس. Who took your book? Who took your book? ستا کتاب چا واخیستی؟ دلته ټو لیکل شوی، موږ دا ټوک راځي، د ایل پر ځای باندې کې راځي. I lied to pair. I lied to pair. ما د بیرې څه درواغ وویل. He died of cholera. دی د نس له کبله مړ سو. دا نس انسان د نس نه جوړی. What is new in it? په دې کې نوې څه ده؟ نوې چی شي دی کې؟
I still don't know. زه تر اوسه نه یم خبر. نه پوهېږم. Where had you been? ته چیرې تللی وې؟ دلته د where په اخره کې ایستی دلته ای راځي. been لکه gone داسې معنا ورکوي چې پخوا یې څوک تللی د دې لپاره. Where had you been? ته چیرې تللی وې؟ How did you do it? دا دې څنګه وکړې؟ My leg got swollen. My leg got swollen. زما پښه پړسېدلې وه یا وپړسېدل. I will text you. I will text you. زه به تا ته خط ولیکم. text و خط ته وایي، خط لیکلو ته وایي. Don't interrupt me. Don't interrupt me. زما په خبرو کې مداخله مه کوه. زما په خبرو کې مه رالویږه. It is all up to you. It is all up to you. دا ټوله در تا پورې اړه لري. در تاسو پورې اړه لري. مربوط ده. یو معنا ته او تاسو. I called you twice. I called you twice. ما تا ته 2 واره ټلیفون در وکړ. Fix that right now. Fix that right now. اوس یې پرستې فکس که. اوس سم د لاسه ځای پر ځای. فکس معنا جوړول، سمول. Don't take my name. Don't take my name. زما نوم مه اخله. Whose turn is now? Whose turn is now? اوس د چا واره دی؟ You are a womanizer. You are a womanizer. ته ښځولک یې. ښځولک دی چا ته وایي چې هغه د ښځو رقم خبرې، کارونه، حرکتونه، جامې ترتیب کوي. هغه ته موږ ته ښځولک وایي. I kept calling. ما ټلیفونونه در کول. ما ټلیفونونه چا په چا درته کش کړل. You didn't tell me. You didn't tell me. تا ما ته نه وویل. Beware of imitation. Beware of imitation. د نقل سره او شا سره خبر وسه. Beware معنا خبردار. خبر وسه. imitation نقل. د کله کله څوک 2 نمبري کې مثلا یو شی پر چا باندې خرڅ کړي، په هغه کې په یو شي کې سامان تړلی کاټن و داسې کې، نو په هغه کې 2 نمبري کړي، نو هلته پر کاټن لیکلي چې د نقل سره هوښیار وسه، یعنې د 2 نمبر شي سره. Are you against me? آیا ته زما خلاف یې؟ Stay where you are. هلته پاتې شه چې چیرې یې. Don't regret later. بیا وروسته افسوس مه کوه. regret افسوس ته وایي. Where did it hurt? دا چیرې خوږ سولو. Where did it hurt? دا چیرې خوږ سولو، ډېر چیرې زخمي سولو. دا زموږ د نن سبق چې د ورځمره سپیکینګ جملې ولې پکې چې دا بیخي ډېرې استعمالیږي. که مو ویډیو خوښ شوی وي لایک یې کړئ.